الله تعالی انسان ته په دنیا کې زندگی ورکړي. خو د انسان زندگی په دنیا کې ډېر مختصره، ډېر عارضی او ډېر فانی او ډېر ژر ختمېدونکې زندگی. د انسان د زندگی حالات په دنیا کې ډېر عدل بدل راځي او د انسان باندې د دنیا په زندگی کې مختلف قسم حالات را پیشیږي. کله د انسان زندگی په خوشحالی کې تیریږي او کله د انسان زندگی د غم په کیفیت کې رواني. کله د انسان لاس خلاص در هر ځای پورې رسیږي، د انسان په وسو طاقت کې هر صحیح، او کله بیا انسان تنگ دستی د قرضونو او د پورو در بوجو لاندې. کله پر انسان باندې د ځوانۍ او د صحت زمانه او ډېر شی ورځي رواني، او کله بیا هغه ځواني په بوډاوالي بدله سي، هغه صحت په ناجوړي باندې بدل سي، هغه شی ورځي په ډېر کمزور ورځو باندې بدلی سي. د انسان زندگی د بسترې سره وتړل سي او انسان د بسترې سره نسي پورته کېدلی. چې کله د انسان څه پوښتنه وکړي نو دی به دا وایي چې بس زندگی د روانه ده، که د غم زندگی ده، که د خوشحالی زندگی ده، که د صحت زندگی ده، که د بیماری زندگی ده، که د ځوانۍ زندگی ده، که د بوډاوالي زندگی ده. د غریب دا ګمان دی چې زندگی روانه ده، تیریږي. لیکن حقیقت کې د هغې پر عقل باندې پردې خورې دي. انسان زندگی نه ده روانه، زندگی ولاړه ده. هغه ورځ ده، هغه شپه ده، هغه سهار دی، هغه ماښام دی، انسان روان دی، در زندگی تیریږي. د انسان د ماشوموالي زمانه تیرسي، د انسان د ځوانۍ زمانه تیرسي، او د انسان د فاخه عمر زمانه تیرسي، او انسان بوډاوالي ته راورسیږي، او انسان د خپلې زندګۍ اخرنۍ کنارې ته راورسیږي. نو دنیا زندگی دا ولاړه ده، ورځ ده، شپه ده، سهار ده، ماښام ده، هغې پر هغه خپله یوه طریقه باندې را روان دي. لیکن که تیریږي هغه د انسان زندگی تیریږي. نو د انسان زندگی په مختلفو حالاتو کې راځي. د هغې وجه دا ده چې الله تعالی مختلف قسم تجلیات لري. کله کله انسان د الله تعالی د جمال د تجلیاتو مظهري، نو بیا په دې وخت کې د انسان په زندگی او په نصیب کې صرف خوشحالی. چې انسان خاور له لاس ورړي هغه الله تعالی ورته سره زر کړي. د انسان په فیصلو په کارو کې الله تعالی برکتونه ور اچوي، او د زمانې د هر کنج څخه د انسان د تعریف او د انسان د صفتو اوازونه راپورته کیږي. په دې وخت کې پر د انسان باندې د الله تعالی د جمال تجلیات دي. او کله بیا انسان غریب د الله تعالی د جلال در تجلیاتو لاندې راسي، بیا خو پر انسان باندې حالات ډېر ستړي را روان. بیا انسان د ستړو حالاتو سره مخامخ چې سرو زرو له لاس ورړي هغې ورته خاورې سي. چې کله روان کار روان کې هغې روان کار ورته ودرېږي، او د انسان د فیصلو سره برکتونه پورته سي، او د زمانې د کنجانو سره د انسان د غیبت او د انسان د بیکاره او د بیکارۍ اوازونه راپورته کیږي. د هغې وجه دا ده چې د الله تعالی دوه صفته دي. الله تعالی قرآن کریم کې وایي والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. الله تعالی کله قابض، یقبضو د قبض څه دی. قابض معنا دا د رانیونکی. الله تعالی د انسان سره عزت هم راونیسي، راواخلي. انسان د الله برکت هم راواخلي. د انسان سره الله تعالی ښې ورځې هم راواخلي. د انسان سره الله تعالی خوشحالي هم راواخلي. پر انسان باندې زندگی داسې روانه سي لکه توره شپه چې. او کله کله بیا الله تعالی باسط دی. باسط معنا ور پراخونکی. رزق هم الله تعالی پر انسان باندې را فراخ کی، عزت هم الله تعالی پر انسان باندې را فراخ کی. خوشحالی او ښې ورځې د انسان په نصیبي، او انسان په ښه زندگی کې رواني. دا بیا د الله تعالی د بس د صفت آثار دي. نو د انسان زندگی په دنیا کې دا رقم راځي. دې دنیا کې در اوسه پورې الله تعالی داسې انسان نه دی پیدا کړی چې د هغې ټوله زندگی په خوشحالي کې تېره سي، او داسې انسان هم الله تعالی په دې زندگی کې نه دی پیدا کړی چې د هغې ټوله زندگی په غم او په پریشانی کې تېره سي.
که د یو طرفه خوشحالي و د بل طرفه غم دی، که د یو طرفه اساني و د بل طرفه سختی ده، او که د یو طرفه ښې ورځې وي د بل طرفه بدې ورځې دي. کله کله انسان ته الله تعالی مال و دولت ورکړي، لیکن د هغې غریب سره بیا صحت نه برابر. کله الله تعالی انسان ته صحت ورکړي، هغې بیا په مسکنتو په دې کې زندگی تیروي. کله انسان په کور کې د انسانانو سره په ژبه باندې پوهېږي، لیکن د باندې ورځې ډېرې ورته ترخي. او کله بیا انسان د باندې ښه عزت لري، ښه نوم لري، او خلک لاس پر نامه ورته ولاړي، لیکن چې کور ته راسي د کور زندگی بیا ډېره ستړي. نو ځکه که چیرې یو انسان دا کوشش وکړي چې زه به په دنیا کې ډېرې پیسې پیدا کړم، زما د دنیا زندگی به خوشحاله تېره سي. زه به په دنیا کې مال و دولت پیدا کړم، زه به په دنیا کې غم نه ووینم، او زه به په دنیا کې ښه منصب و حکومت پیدا کړم، زه به غم نه ووینم. زه دا وایم چې دا سړی په حقیقت کې د دنیا د حقیقت نه خبره انسان دی. د دنیا حقیقت الله تعالی داسې نه دی پیدا کړی چې په دې کې به صرف خوشحالي او په دې کې به صرف راحت، په دې کې به صرف ښې ورځې، بلکې یوه ورځ خوشحالي، یوه ورځ خوابدي، یوه ورځ ښه ورځ ده، یوه ورځ بده ورځ ده، یوه ورځ جوړوالی دی، یوه ورځ ناجوړي ده، یوه ورځ ژوند دی، بله ورځ بیا مرګ دی، یوه ورځ د مځکې پر سر ګرځي، دویمه ورځ بیا د مځکې شکم له ورشو کېږي. ځکه پر انسان باندې د دنیا زندگی دا په عدل و بدل حالاتو کې راځي، په قسمه قسم حالاتو کې پر انسان باندې روانه وي. خو شیطان د انسان ظالم دشمن دی. شیطان په دې هر حالت کې پر انسان باندې حمله کوي. چې کله د خوشحالۍ حالت چې د انسان په دماغ کې غفلت ورچي، د انسان په دماغ کې سرکشي ورچي، د انسان په دماغ کې تکبر ورچي، د انسان په دماغ کې ځان خوشي واچي، او دی دا دعوی کوي هم چې ما دیګرې نیز زما غوندې بل تکړه انسان نسته. نو په خوشحالي کې چې د الله څخه سړی غفلت کوي او سرکشي کوي، دا انسان ډېر ګناهګار دی، او دا انسان د شیطان در خبره لاندې راغلی دی. او چې کله د پریشانۍ او د غم حالت چې د ستړیا ورځې سي، بیا شیطان ظالم د انسان په دماغ کې بې صبري او ناامیدي ورچي. لکه په حالت د خوشحالۍ کې چې غفلت کول، په حالت د خوشحالۍ کې سرکشي کول، دا څومره ګناه ده. دغه رقم په حالت د غم او د پریشانۍ کې چې سړی بې صبري او ناامیدي کوي، دا هم دغومره ګناه ده. بلکې چې سړی ته الله تعالی نعمت ورکوي، پر نعمت باندې سړی شکر ادا کوي، او بل سړی باندې الله مصیبت راوستي، پر هغې صبر وکړي چې دې نعمت کې پر شکر کوونکي ته څومره ثواب ورکوي، الله تعالی په غم کې صبر کوونکي ته هغومره ثواب ورکوي. نو شیطان ظالم په یو حالت کې سړی نه پرېږدي. نو دې مجلسونو کې چې موږ تاسو سره ټولیږو، دې کې خلکو په الله قسم که زموږ دا مقصد دی چې موږ پر تاسو باندې خپل یاسین تیزو، نیم په الله قسم که دا مقصد دی چې پر تاسو باندې خپل نصیحت و وعظ تیزو. صرف مقصود مې دا دی چې انسان د زندګۍ په حقیقت پوسی، انسان د شیطان د دوکې څخه خلاصي، او انسان خپل زندگی د دین پر مسیر باندې روانه کی چې د انسان د دنیا زندگی هم خوشحاله سي، د انسان د آخرت زندگی هم خوشحاله سي. نو ځکه دنیا کې انسان باندې مختلف حالات راځي، مسکنت هم پر انسان باندې راځي، په دنیا کې ناجوړي هم پر انسان باندې راځي، په دنیا کې پریشانی هم پر انسان باندې راځي، په دنیا کې غم هم پر انسان باندې راځي، او په دنیا کې د قسمه قسم حالاتو سره انسان مخامخ کیږي. خو د دې ټولو حالاتو په مقابل کې کامیاب زندگی د هغه چا ده چې هغه د صبر سره کار واخی او د الله د دربار سره نا امید نشي. پر مشکلاتو باندې صبر کول دا د الله تعالی د طرفه د انسان د پاره د کامیابی بهترین لار ده. صبر څه ته وایي؟ زموږ په عرف په معاشره کې صبر موږ دې ته وایو چې کله د یو چا قریب مړ سي یا پر چا باندې غم راسي، د غم په وخت کې دی خاموشه پاته سي، ژړا نه وکړي، شکوه و شکایت و ګیله نه وکړي، موږ دغه سړی صبرناک بولو، دغه عمل ته صبر وایي. لیکن زموږ په شریعت کې هغې د صبر معنا ډېره فراخه ده، او صبر ډېر وسیع مفهوم لري، ډېره وسیع معنا لري. د هغې د دې معنا او د مفهوم ښکاره کولو دپاره زه تاسو ته د صبر یو څو اقسام بیانوم چې صبر د مختلفې درجې او مختلف اقسام لري. علماو لیکلي د صبر 3 قسمه دی. اولنی قسم صبر علی الطاعت،
چې کله یو سړی عبادت کوي او د عبادت او د لمانځه وخت راسي د سړی زړه او د سړی نفس د عبادت ته نور غواړي او ته مجبوره کې د خپل زړه او نفس پر د عبادت باندې مجبوره کې او ورته وایې چې د عبادت به خامخا کوې. دې ته ویل کېږي صبر علی الطاعت پر عبادت باندې کول. د عبادت ځای رالی عبادت لږ ګران دی، شپه راله او د شپې زړه راسترګې دې راروڼې سوې او زړه دې دا غواړي چې د تهجد وخت دی نو چې زه د ګرمې بسترې سه ولاړېږم په اوبو باندې اودس کوم او د تهجد په لمانځه باندې درېږم، دا دې زړه غواړي لیکن دا نفس دې د بسترې سه نه ولاړېږي. ته دا نفس پر دې باندې زور ورسره وکړه ورته نفس خامخا به ولاړېږي، خامخا به اودس کوې، د تهجد وخت دی خامخا به لمونځ کوې. دې ته وایي صبر علی الطاعت. حضرت ډاکټر عبدالحی رحمه الله عجیبه ښه خبره لیکلې ده. هغه وایي په دې وخت کې چې ته به بستره کې پروت یې ته دا نفس ته ووایه ورته یې ظالمه که چیرې د دنیا یو باچا راسي زما د کور دروازې او زما د خونې دروازې ته اوس ولاړې یو هغې پر ما باندې غږ کوي چې سړی راپورته سه او زما سره هر څه شته چې څه غواړې هغه ټوله در کوم. نو ای نفسه دې وخت کې به ته په کوم شکل ور وغورځې؟ حالانکه حدیث شریف دا دی چې دې وخت کې الله تعالی په خپله د دې دنیا و اسمان ته راشوس. الله تعالی پر دې انسان باندې غږ کوي انسانه که څه غوښتنه غواړې وي که زه در پر کوم، که د ګناه بخښنه غواړې زه در بخښم او که یو بل ضرورت پر کول غواړې زما څه یو غواړه زه هغه ضرورت در پر کوم. نو تا د نفس ظالم ته دا ووایه چې د دنیا د یو معمولی باچا چې زما غوندې انسان دی د هغې پر مطالبه او پر ندا او پر غږ باندې په کوم شکل ورغورځې، حالانکه دې کې وخت کې د ټولو کائناتو باچا په دې اسمان کې انتظار دی او هغې غږ در باندې کوي چې راپورته سه چې څه غواړې زه در پر کوم. د هغې پر غږ باندې ته نسې راپورته کېدلی. یو صحابي دی میدان جنگ ته رالی او میدان جنگ ته ورشوه کېږي، دې وخت کې دا نفس یې پر شا باندې غوټې وي، حالانکه میدان جنگ ته ورشوه کېدل دا ثواب دی. مخ ته بچان په یاد ورځي او زنانه په یاد ورځي او شیطان ورته رالی چې دې ته ورشوه کېدل زنانه او بچان ټوله پاتې شي. دی څه ورته وایي او د خپل نفس ته وایي بالله یا نفس لتنزلن، اے نفس دا الله په ذات دې مې قسم اوس به ورشوه کېږي، طاوعتا او لتکرهن، که دې زړه غواړي که دې زړه نه غواړي. ورته ان اجلب الناس وشد الرنا، دنیا راغلی د خلق چیغې وایي، څوک د کفر چیغې وایي څوک د اسلام چیغې وایي. دې نفس ته وایي مالکی تکرهین الجنه، ای ظالمه ته د جنت ته څه ولې پر شا شا ټالی وایي. نو اوس به په خدای قسم و دې جنگ ته ورشوه کېږي، که دې خوښوي که دې ناخوښوي. ای ظالمه دا جنگ میدان جنگ دی او دا د جنت ځای دی او دا جنت ګټل دی. ورته ای نفسه ته ولې د جنت څه پر شا شا باندې ټالی وی. نو اول قسم صبر علی طاعت دی چې سړی د خپل زړه پر عبادت باندې صبر کړي. دویم قسم صبر عن المعصیت، چې کله د ګناه ځای راسي د انسان نفس د ګناه تقاضا کوي، د انسان سترګې د ګناه تقاضا کوي، د انسان ژبه د غیبت تقاضا کوي، د انسان غوږونه د غلطي سماع تقاضا کوي، ته د خپل زړه د خپل سترګې د خپل ژبه او غوږونه د دې ګناه سره وګرځئ. دې ته وایي صبر عن المعصیت. او دریم قسم چې دی هغه صبر علی المصیبت دی چې پر انسان باندې غم رالی، پریشانی راله، ناجوړی رالی، نقصان رالی، د بچی مرګ رالی، د پلار مرګ رالی، د زوی مرګ رالی، د ورور مرګ رالی، پر هغې باندې صبر کول دې ته ویل کېږي صبر علی المصیبت. نو صبر درې قسمه دی، یو صبر پر عبادت باندې کول، دویم صبر د ګناه څخه کول او دریم صبر پر مصیبت او پر غم باندې کول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک دی چې کم چا صبر پر عبادت باندې وکړي، زړه عبادت ته نور غوښتی د پر دې باندې زړه مجبوره کوي. الله تعالی په جنت کې 300 درجې ورکوي او د هرې درجې فاصله به دونه وي لکه د دې اول مځکې څه ونیسئ بیا در دې اول اسمانه پورې د هرې درجې به په جنت کې دومره فاصله وي.
او چې کم چا صبر د ګناه سره وکړي، ګناه ورته اسانه وه، بد نظري ورته اسانه وه، غیبت ورته اسانه و او د ګناه میدان ورته برابرولو، لیکن د خپل ځان د ګناه سره وګرځاوی، الله تعالی 600 درجې ورکوي. د هرو درجو په مابین کې په جنت کې دومره فاصله ده لکه د لاندې مځکې در اخرني اسمانه پورې. دا اوه مځکې دي، د لاندې مځکې سه شروع کا او دا اوه اسمانه دي در اخرني اسمانه پورې. او چې پر کم چا باندې الله تعالی غم کښېښوی، ناجوړي ور باندې کښېښوله، تاوان او نقصان او مسکنت ور باندې کښېښوی، او د بچیو د ورور یا د پلار او د مور غم او مرګ ور باندې کښېښوی، او د پر هغې باندې صبر وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی چې الله تعالی 200 درجې ورکوي، او د هرو 2 درجو په مابین کې دومره فاصله ده لکه د تحت السراس. تحت السرات د مځکې اخرنۍ نقطه ده. د دې سونې سه در ټولو اسمانو لوړ د الله تعالی عرش دی، د هرې درجې فاصله به دومره لکه د تحت السراس د الله تعالی در عرش. ځکه انسان په هر حالت کې که غم رالی، که پریشانی راله، که ناجوړي راله، که مسکنت رالی، د انسان لویه ذمهواري دا ده چې انسان به صبر کوي. او د دې معنا دا ده چې په هر غم او هر پریشانی کې به د انسان توجه او رجوع د الله تعالی طرف ته وي، د مشکلاتو حل به دی د الله تعالی څخه غواړي. ځکه مصیبت په عقیده به دی چې مصیبت راوستونکی الله دی او مصیبت لرې کوونکی هم الله دی. زموږ دا عقیده ده چې پر دې مځکه باندې د درخت یوه پاڼه د الله تعالی بې ارادې نسي ښورېدلی، نو بیا دا دومره لوی مصیبت، دا دومره لوی غم، دا دومره لوی ستړی پر انسان باندې د الله بې ارادې څنګه راځي؟ نو راوستونکی د دې شیانو الله تعالی دی، او چې کم څوک د دې راوستونکی دی لرې کوونکی هم هغه دی. زه دا منم د ستړیا په وخت کې به سړی حکومت لم زغلي، د ناجوړۍ په وخت کې به سړی اسپتال او ډاکټر او طبیب له هم زغلي، او د نورو مشکلاتو په وخت کې به سړی د دنیا اسباب لټوي، لیکن د مسلمان کار بدایي اولنی نظر به پر الله تعالی دی. چې اسپتال ځي نو 2 رکعات لمونځ به وکړي، د صلات حاجت دعا به وغواړي، یا الله زه ناجوړه یم دې ډاکټر له ورځم، خدایا د دې ډاکټر په دماغ کې زما ناجوړي ور واچوه، خدایا د دې ډاکټر په قلم باندې ماته داسې ګولۍ راولیکه چې په هغې باندې زما د مریضۍ شفا وسي. چې کله یو بل غم در باندې پیښ سو حکومت له ورځي نو 2 رکعات لمونځ به د ټولو څه مخکې الله ته به وایي یا الله ماته خو پلانکی مشکل دی، پلانکی پریشانی ده، لیکن دا مشکل و پریشانی خو الله ته لرې کوي. یا الله زه دې حکومت له ورځم، بس دا حکومت را تبانه کا، د دې حاکم په زړه کې زما سره اساني او وسیله ور واچوه چې ما د دغه مشکلاتو څخه د حاکم خلاص کړي. نو په ټولو مشکلاتو کې به اولنی نظر د الله تعالی پر ذات باندې، او دا به د سړي عقیده چې مشکلات الله تعالی لرې کوي. لیکن خلکو چې کله مشکل رالی، که د الله طرف ته د توجه نه وله، حکومت له ورځغاستې، طبیب له ورځغاستې، ډاکټر له ورځغاستې، د قوم ملک خان له ورځغاستې، لیکن د 2 رکعاتو لمانځه توفیق او الله ته متوجه کېدلو توفیق الله نه درکړی، په خدای قسم دغه مصیبت ستا دپاره د الله غضب دی چې الله تعالی ته په ستړیا اخته کړی. حضرت زکریا علیه السلام د الله نبی دی، یهودو پر هغې باندې حمله وکړه، ځکه د الله نبی آسماني کتاب بیان کوي، او د وخت ظالمان چې هر څوک هغې پر مزاج و پر خواهشاتو نه برابر، نو د هغې مقابله خامخا کوي. نو حضرت زکریا علیه السلام چې کله قوم ته د الله تعالی د دین پیغام پیش کړي، نو یهودو د هغې مخالفت شروع کړي، نو یهودو پر حضرت زکریا علیه السلام باندې حمله وکړه. حضرت زکریا علیه السلام د هغې د منګلو سوواته پر یو طرف یې ځینې منډې کړې، او ټول قوم د یهودو په پسې دی، او دی د مخه ځغلي او منډې وهي. چې کله یو دشت ته ورسېدی، ستړی سو، قوم ورپسې رسېږي، چې شاوخوا یې وکتل هېڅ نسته، چې څوک به پناه راکوي. آخر هغه یو درخت ته مخ لراله، برای هغه درخت ته خواست وکړي چې ما ته پناه راکړه، چونکې د الله نبي و او معجزه یې درلوده، کرامت یې درلوده. دا درخت ته ځله وچاودل سوه، دی په مابین کې پټ سو، درخت ته راټوله سو. د یهودو په مابین کې شیطان هم ورسره دی.
شیطان دستی یهودو ته مشوره ورکله چې د دې علاج دا دی تاسو د دې درختې پر سر باندې اره ولګوئ چې درخته در پایه پورې اره کې دی به په خپله کې اره سي. نو یهودو د شیطان په دغه مشوره باندې عمل وکړي. حضرت زکریا علیه السلام یې په هغه درخته کې اره کړي. علماو د دې عجیبه ښه نکته لیکلې ده. حضرت زکریا علیه السلام ولې په دې درخته کې ارس؟ د هغې وجه دا و حضرت زکریا علیه السلام باندې چې تنګسر راله د ده څه د الله طرف ته رجوع کول دا ییر د دستي خپله مطالبه د درخت څه وکړل ما ته پناه راکړه. نو چې کله سړی د الله د ذات څخه بغیر او بل چاته توجه کوي او د الله و ذات ته په غم او په مصیبت کې توجه نه کوي نو هغې سړي ته نجات او خلاصون نشي ورکولی. نو هغه درخت حضرت زکریا علیه السلام ته خلاصون نه کوي بلکې حضرت زکریا علیه السلام د پایه پورې په هغه درخته کې ارس. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارک دی چې کله پر یو چا باندې مشکل او تکلیف راس او هغه سړی د الله تعالی طرف ته چیغه وکړ نو الله تعالی وایي د چیغې د کښلو څه مخکې زه د هغې چیغه اورم او د مصیبت را رسېدو څه مخکې زه هغې ته پناه ورکوم او د مصیبت څخه خلاصوم. او چې کله د الله تعالی د طرفه پر انسان باندې مصیبت راسي انسان د الله تعالی طرف ته متوجه نه وي بلکې بل طرف ته فهمي حکومت ته فهمي طبیب ته فهمي پر هغو طرفو ټولو باندې زغلي لیکن د 2 منټه دعا کولو خدای توفیق نه وي ورکړی. نو بیا الله تعالی وایي زه هغه د هغې چا په حواله کم چې دی د کم چا پر طرف باندې زغلي او د ده د مدد او د رحمت دپاره د اسمان دروازې ورباندې بندې کړم. بیا زما د طرفه نه پر ده باندې رحمت راځي نه پر ده باندې مدد راځي. حضرت زکریا علیه السلام چې په کومه درخته کې بند سو چې کله یهودو د دې درختې پر سر باندې اره کښېښوله اره چې د حضرت زکریا علیه السلام د ککري او سر ته راورسېده نو حضرت زکریا علیه السلام چیغې کړي. الله تعالی دستي او فرشته ورته راواستوله ولې زکریا که دې په صبر باندې دا برداشت نه کوې او که دې دویم ځل چیغې کې نو زه به ستا نوم د انبیاو د پیره څخه وباسم بیا به د قیامت په میدان کې ته زما په نبیانو کې نه راپورته کېږي. نو حضرت زکریا علیه السلام چې کله دا واورېدو حضرت زکریا علیه السلام په ډېر صبر سره او په ډېر خاموشي سره هغه تکلیف برداشت کړي. حضرت زکریا علیه السلام په هغې کې وفات او شهید سو. نو ځکه مصیبت راځي او زندگی د مصیبتونو یو داستان دی ځکه دا زندگی زموږ دپاره جیلخانه ده. خلکو په جیلخانه کې دروسه چا راحت نه دی کړی. په جیلخانه کې سړی د ډېرو خلکو در لاس لاندې د سړي خوراک د خپل مزاج مطابق نه وي د سړي خوب د خپل مزاج مطابق نه وي او د سړي د ژوند تېرولو یو ترتیب د سړي پر مزاج باندې برابر نه وي. نو دلته دا دنیا هم الله تعالی زما او ستا دپاره جیلخانه جوړه کړې ده. نو په دې جیلخانه کې مصیبتونه خامخا راځي ستړیاوې خامخا راځي مشکلات خامخا راځي. کله پر سړي باندې ناجوړي راسي کله پر سړي باندې مسکنت راسي کله پر سړي باندې بله پریشاني راسي. خو لیکن ما درته ویل راوستونکی الله دی او چې کوم ذات یې راولي هغې په دې راوستلو کې ډېر غټ حکمت لري. حدیث شریف کې راځي چې کله پر یو سړي باندې ناجوړي راله یوه شپه یې په ناجوړي کې تېره کړه او دی د الله پر دغه فیصله چې ناجوړي د پر دې باندې راضي و او دا ویل یا الله ستا فیصله ده بس پر ما دې کړې ده د ناجوړۍ زما پر سر و سترګو باندې قبوله ده. وایي چې کله سهار د ناجوړۍ سره پورته کېږي الله تعالی د ګناه څخه داسې صفا کړي که یوم ولدت امه لکه په دغه شپه چې دی د مورو څه زو کړی او سړی چې د مورو څه زو کړی د هغې په عملنامه کې 1000 ګناه نه وي. نو چې کم چا شپه په ناجوړۍ کې تېره کړله او پر هغه ناجوړۍ باندې صبر وکړي الله تعالی د ګناه څخه داسې صفا کوي. یو حدیث شریف کې راځي چې کله بنده بیماره سي او ناجوړه سي الله تعالی یوه ملایکه ورته راولي و سر ته ورته کښېني و هغه ملایکې ته وایي چې دا سړی په بیماري کې زګیروی کوي دا زګیروی په سبحان الله ورلیکه په عملنامه کې هر زګیروی په سبحان الله لیکل کېږي لکه دی سبحان الله وایي. ورته چې کله د درد په خاطر د بیماری په خاطر دی لږ بلاړه کوي نو دغه بلاړه په لا اله الا الله ورلیکه او د ناجوړۍ په وخت کې چې د خولې څخه څومره ساه راوځي د هره ساه الله د صدقې او د خیرات په شکل ورلیکي لکه دی چې صدقې کوي او هره ساه صدقه ده.
او چې پر کومه بستره باندې دی پروت دی دغه بستره د ده دپاره د تهجد مسله بیا د ده ټوله ورځ پر تهجد شمار ده د ده ټوله شپه پر تهجد شمار ده بیا د ده هر سهار پر تهجد شمار دی بیا دی در هر ماښامه پورې د تهجد پر لمانځه شمار ده او که چیرې د درد په خاطر دی اوړي او را اوړي چې د درد په خاطر پر کم اړخ باندې واوښتی الله تعالی د هغه مجاهدینو ثواب ورکوي چې کم مجاهدین پر دشمن باندې پر کافرانو باندې د خپل دین د دفاع دپاره حمله کوي چې الله تعالی هغې ته څومره ثواب ورکوي د ناجوړۍ په وخت کې چې دی پر کم اړخ باندې اوړي الله تعالی د دې اوښتلو ثواب د هغه مجاهدینو د حملې په شکل باندې ورکوي ځکه ناجوړي الله تعالی راولي مشکلات الله تعالی راولي ستړی الله تعالی راولي مسکنت الله تعالی راولي زما په خدای قسم که د الله په خزانو کې کمی راغلی دي چې ما او تا ته رزق نسي راکولی یا د الله سره صحت نسته چې ما او تا ته ناجوړي راکوي یا د الله تعالی سره خوشحالي نسته چې ما او تا ته پریشاني راکوي صرف د الله تعالی مقصد دا دی په ما او تا یو څو ورځې امتحان کوي یو حدیث شریف کې راځي په کلي کې یو سړی ښه سړی دی لمونځګزاره سړی دی هغه ناجوړس ملایکه ورته راسي الله تعالی ته یا الله په ټوله کلي کې بهترین سړی دغه دی لمونځګزاره سړی دغه دی ستا سره محبت کوونکی سړی دغه دی لیکن په ټولو کې مسکین هم دی در په در هم دی ناجوړ هم دی هر مشکل پر ده باندې دی دې کې ستا څه حکمت دی نو الله تعالی هغه ملایک ته پرېږدی دا زما بنده دی ما ته د دې خپل بنده ژړا شپند راکوي زه چې دی څومره ناجوړه کم دی ما ته ژړا شروع کړي زه چې دی څومره مسکین کم دی ما ته چیغې کړي او زه چې کله دی پر ده باندې مشکل راولم دی ټوله شپه ما ته پر مسله باندې پروتې ژاړي او ما ته د دې خپل بنده ژړا ډېر ښه خوند راکوي نو پرېږدی بس په دغه خاطر ما پر ده باندې دا مصیبت ایښت وایي دغه سړي ته چې په قیامت او په آخرت کې الله تعالی کوم نعمتونه ورکوي چې کومو خلکو ستړیا نه ده لیدلې هغوی چې د نعمتو ته وګوري وایي کاش بدنونه یې په دنیا کې په غچانو غچې سوي وای خو نن دغه ثوابونه دغه نعمتونه او دا عزتونه نن زموږ په نصیب سوي وای چې په دنیا کې موږ داسې تکلیفونه لیدلي وای چې زموږ بدنونه په غچانو غچې سوي وای خو د هغې بجای الله تعالی دغه نعمتونه په دنیا کې دغه نعمتونه نن چې دته په جنت کې دي الله تعالی موږ ته هم راکړي وای نو زه دا وایم چې ستړیا خو خامخا ده ځکه دنیا د ستړیا کور دی دنیا د پریشانیو خزانه ده او دنیا د مسلمان دپاره جیلخانه ده په دې کې به مسکنت هم راځي په دې کې به ستړیا هم راځي په دې کې به بیماري هم راځي او په دې کې به پریشاني هم راځي خو د مسلمان علامه به دا چې په دې ټولو حالاتو کې به د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېږي دا به عقیده‌ای چې پریشانی الله را سره لري کوي دا به عقیده‌ای چې ناجوړي الله را سره لري کوي خو یو شی به راته بانه کوي دا به عقیده‌ای چې دغه مصیبت او د دې ستړیا سبب الله تعالی ما خلاصوي زه به خپل لاس او پښې غورځوم لیکن خلاصوونکی به الله تعالی که هر څومره سړی ګناهګار است که هر څومره خطاکار است که هر څومره په بد عملي کې زندگی تیره کې په کار دا دی چې مشکلات رالو د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېدل بچی چې هر څومره بد عمل سي بچی چې هر څومره شریر سي لیکن چې کله ناجوړ سي بیا مور پلار پر هغې باندې دومره رحم لري د ده هغه بد عملي بیا د هغو په دماغ کې نه راګرځي بنده چې هر څومره بد عمله سي چې هر څومره خطاکار او ګناهګاره سي چې کله په پریشاني کې رالی خپل رب ته د لاس پورته کړي الله تعالی د ده هغه بد عملي بیا په هغې په د الله په نظر کې بیا نه راځي بني اسرائیلو کې دا یو واقعه درته بیانوم بس په بني اسرائیلو کې یو نوجوان دی ډېر ګناهګاره دی حضرت موسی علیه السلام د دوی نبی دی حضرت موسی علیه السلام چې کوی تور ته رالی د الله سره خبرې کوي الله تعالی پیغام ورکوي پلانکي کلي کې چې پلانکی نوجوان دی ورسه هغه کلي والا ته ووایه ورته دا نوجوان د دې کلي څه وباسئ ورنه د دې د بدعملۍ په خاطر داسې نه چې ستی پر ټوله کلي باندې عذاب راسي حضرت موسی علیه السلام چې رالی دستي کلي والا ته پیغام ورکوي او کلی والا دستی مشران را ووتو د خپل ځان د بیرې چې زموږ پر کلی عذاب را نسی هغه نوجوان ته ویل چې نور به موږ تا په دې کلي کې نه وینو
نوجوان چې کله د کلي سواته دویم کلي لراله په هغې کې چې یو څو ورځې زندګي تېره کله حضرت موسی علیه السلام چې کوی تور لورله الله تعالی بیا پیغام ورکړ ورسه دویم کلی والا ته دا سړی وباسي دا سنې چې د ډبرو باران در باندې وسی ځکه دا غلم دی دا زناکار هم دی دا بد عمل هم دی او دا د الله تعالی په هر نافرمانی کې اخته دی حضرت موسی علیه السلام چې د کوی تور سره له دویم ځلې بیا دویم کلی والا ته دویم کلی والا هم سی واخست هغه سړی چې د کلو سولاړه بهر راله په ځنګل کې ګرځي یو څو ورځې بعد چې کله لوږې په مخه باندې واخیستی بهر یې د ځنګله پاڼې خوړلې او چونکې هغه د انسان د مزاج سره برابرې نه وي نو په هغې وجه باندې ناجوړ او بیمار او چې کله ډېر په سختي کې بله چاره نه ولیده برته د کلي پر خوا را روان سو چې کله د ځنګله سره وځي کلي ته را نږدې کېږي نو په دې وخت کې هغې د پښو د چله ولوېدی بره پر غمځکه باندې کښېناستې اخره د ناستې ولوېدی بره پرېوتی یو لوټ یې در دې سر لاندې کړه بره یې د الله تعالی پر حضور کې چیغه روانه کړه یا الله مور خو پرېښولم پلار خو پرېښولم بچانو خو پرېښولم قریبانو خو پرېښولم یا الله ستا د رحمته سه ستا د درباره سه نا امیده نه یم یا الله ته به ما نه پرېږدې په دې حالت کې به ته پر ما رحم کوې زه بل څوک نه لرم زه د بل دربار ته نه ګورم زه نه د بل د درباره سه تمه لرم صرف ستا دربار ته تمه دار یم وی الله کاش کې اوس زما پلار وای زما دغه حالت یې لیدلی وی پر ما به څومره رحم وای یا الله کاش زه مور په دې حالت کې لیدلی وی زما پر دې مسکنت او عاجزي به د هغې څومره رحم وای یا الله نن زما آخره زندگی ده کاش زما زنانه ما ته ناسته وی هغې به زما پر مرګ څومره اوښکې تو کړي وی یا الله کاش کې زما ماشومان بچي وای او چې زما جنازه روانه وای هغې زما په جنازو پسې ژړا کولی او زما رب ته ویلي وای چې زموږ پر دې پلار ګناهګاره باندې یو څه رحم وکړه چې کله ژړا شروع که د سترګو سه اوښکې راغلې الله تعالی رحمت دستی په جوش کې ور باندې راغله الله یوه ملایکه ورته راوسته و سر ته د پلار په شکل ورته کښېنسته دویمه ملایکه ورله راله هغه د مور په شکل ورته کښېنسته درېیمه ملایکه ورله راله هغه د زنانې په شکل ورته کښېنست او دوی او درې نورې ملایکې د کوچني بچانو په شکل ورته کښېنستې د چې کله دې بچانو ته وکتل مور و پلار ته وکتل دې ته وکتل د زړه ډېر خوشحاله سو چې کله زړه د دې په لیدلو خوشحاله سو الله د دغه خوشحالۍ په حالت کې د ده سه روح پورته کړ پر هغه ځای باندې وفات سو چې کله وفات سو حضرت موسی علیه السلام باندې الله دستی جبرائیل علیه السلام را واستوی ورته موسی ورسه په دې ځنګله کې زما یو دوست پروت دی زما یو ولی پروت دی ورسه بني اسرائیلو په خپل قوم کې اعلان وکړه چې کم چا د دې دوست په جنازه کې شرکت وکړي زما د طرفه ټولو ته مغفرت وبخښه حضرت موسی علیه السلام چې کله په بني اسرائیلو کې اعلان وکړي چې یو دوست د الله ولی په ځنګله کې پروت دی الله تعالی ما ته دا پیغام راکړی چې کم چا د په جنازه کې شرکت وکړي هغو ټولو ته مغفرت دی حضرت موسی علیه السلام د مخه دی ټول قوم پسې راځغلي ځنګله حضرت موسی علیه السلام چې رالی چې وی کتل هغه سړی پروت دی چې کوم سړی دوه ځله د الله په امر د دې کلو څه پسې اخیستی حضرت موسی علیه السلام دستی د الله په حضور کې خواست کوي یا الله دا خو هغه بنده دی چې ما د دې کلي څه پسې اخیستی او تا به راټول چې د ده په خاطر پر دې کلي عذاب راځي الله تعالی ورته موسی لما اصابته سکرات الموت چې کله پر دې کم نصیبه د مرګ غوټې روانې سوې فرآ یمینا و یسارا یار به یو طرف ته وکتل بیا به بل طرف ته وکتل کله به د مور چیغې ولې کله به د پلار چیغې ولې کله به د بچانو ارمان کوي کله به د زنانې ارمان کوي فلا یجد حمیما ولا قریبا نه دوستا نه قریب ستا نه بل څوک ستا نه بل څوک ستا فرآ نفسه حقیره و ذلیله دا خپل ځان ډېر ستړی ور معلوم سو ورته موسی ما مور هم ورله راوسته ما پلار هم ورله راوسته لیکن موسی دا کم زر پولو صرف د ځان بخښنه وغوښته زما رحمت دومره په جوش کې و د ده پر اوښکو باندې زما د په عزت و جلال قسمې کې در قیامته پورې د انسانانو مغفرت غوښته وی ما به ټول د ده په چوله کې ورکړی
چې څومره انسانیت پر دې مځکه راځي ما به ټول هغه ټول ور بخښلی وی. خالد وویل یا الله ما وبخښه، بس د ظرف د غومره کم. ورته یا موسی چې کله یو سړی په حالت د سفر کې وفات کیږي نو هغې چې څومره بېوسي بېکسي او پر حالت د زکندن د په دماغ کې خپل قریبان څرخي، کله مور په دماغ کې څرخي، کله پلار په دماغ کې څرخي، کله بچان او کله زنانه په دماغ کې پر لګرځي. الله تعالی ورته موسی پر د باندې د اسمانونو مځکه دواړه ژړا کړي. ورته چې کله دا پر د باندې دومره رحم کوي نو زه خو د دې ټولو اسمانو مځکو خالق یم، زه به پر د باندې څنګه رحم نه کوم. ورته هر مسافر له پر حالت د زکندن زمور راولم، د مور تصویر د ملائکه په شکل، او زه یو ملائکه د پلار په شکل کې ورته کښېنوم، او یو ملائکه د زنانې په شکل کې ورته کښېنوم، او یو څو ملائکه د بچانو په شکل کې ورته کښېنوم. دی چې هغه مور و پلار و زنانو او بچانو ته وګوري چې د زړه خوشحاله سي، په حالت د خوشحالي کې زه روح ځینې پورته کوم. نو الله تعالی داسې رحیم ذات دی. ځکه الله تعالی قرآن کې الله تعالی وایي الله لطیف بعباده، الله تعالی پر خپلو بندگانو باندې ډېر مهربانه دی. نو ځکه چې هر څومره سړی ګناهګار وي، چې هر څومره سړی بدعمله وي، لیکن چې کله په زندگی کې پر سړی باندې مشکل رالی، پریشانی راله، پر سړی باندې مسکنت راله او سختی راله، او پر سړی باندې ناجوړی راله، دستی د ټولو څه مخکې خپل رب ته متوجه کېدل او د خپل رب څخه غوښتنه کول او د دې مشکلاتو حل د خپل رب څخه غوښتل. الله تعالی به د دې انسان مشکلات په ډېر اسان حل کوي، یا به د ډاکټر په ذریعه باندې حل کوي، یا به د طبيب په ذریعه باندې حل کوي، یا به بل څه ورته بانه کوي، یا به بل څه ورته بانه کوي، یا به بل څه ورته بانه کوي. لیکن په الله دې می قسم چې د مشکلاتو حل صرف اور صرف د الله تعالی سره. دا موږ تاسو چې یا ډاکټر لزغلو یا طبيب لزغلو یا دوا لزغلو یا حکومت لزغلو، دا صرف بانی دي چې الله تعالی به دغه راته بانه کوي، ورنه حل کوونکی او مشکلات ختمونکی د الله تعالی دی. حضرت ابن عطا رحمه الله وی د بنده درواغ او رښتیا دا په حالت د سختی او د خوشحالی کې معلومیږي. کچیرې د خوشحالی په حالت کې خوشحالی او د تنګۍ په زمانه کې بیا دی برته پریشان وي، شکوي او ګیلې کوي، دا سړی درواغجن دی. که یو سړی دا غواړي چې په حالت د سختی کې، په حالت د ناجوړۍ کې، په حالت د مسکنت کې زما رب پر ما باندې رحم وکړي، د هغې دپاره بهترینه لار دا ده چې په حالت د خوشحالۍ کې هم دا رب د سیر نسي، په حالت د جوړوالي کې هم دا رب د سیر نسي، په حالت د خوشحالۍ کې هم دا رب د سیر نسي. چې په حالت د خوشحالۍ کې رب نسي در سیر، نو په حالت د سختۍ کې هم ته د الله سره نه پاتې شي. چې په حالت د صحت او د ځوانۍ کې رب نسي در سیر، په حالت د ناجوړۍ او د بډاوالي کې هم د الله سره نه پاتې شي. او کته په حالت د خوشحالۍ او د ځوانۍ کې چې په سره باندې څه درتلو هغه کې، او چې کله حالت د مسکنت رالی، د ناجوړۍ او د بډاوالي رالی، بیا د رب پر طرف باندې نارې کوي. نو داسې نه چې رب په دې وخت کې بیا پر سړي باندې رحم نه راواستی. نو ځکه د پیغمبر علیه السلام آخرنی حدیث دی چې د الله په فیصله باندې راضي کېدل، د الله تعالی هر فیصله پر سر سترګو باندې منل، او چې کومه فیصله د الله د طرف رااله پر هغې باندې صبر کول. بس حدیث شریف راځي من لم یستسلم لقضائي، حدیث قدسی دی، الله وایي زما بنده چې زما فیصله ته تسلیمي نسي ښکاره کولی، ځان ورته تسلیموي. ولم یصبر علی بلائي، زما پر مصیبت باندې صبر نسی کولی. ولم یرضى بقضائي، زما په فیصله باندې نه راضي کیږي. نو بیا خو فلیخرج من فوق الارض ومن تحت السماء، بیا دې د دې مځکو اسمانو څخه ووځي. ولیجد ربا سوائي، د ځان دپاره دې بل خدای پیدا کړي. الله وایي دا مځکه زما ده، دا اسمان زما دی، په دې مځکو اسمانو کې حکومت زما دی، فیصلې زما دي. ته به زما په فیصله ته غاړې تسلیموې، ته به زما پر فیصله صبر کوې، ته به زما په قضا باندې رضا ښکاره کوې، ته به زما د نعمت شکر ادا کوې، ته به زما پر مصیبت باندې صبر کوې. که دا ټوله کولی سې، نو بیا خو زما بنده زه به دې د قیامت په میدان کې د انبیاو د صدیقینو په صفو کې راپورته کوم.
او که زما فیصله نه منې، زما پر مصیبت صبر نه لرې، زما د نعمت شکر نه ادا کوې، بیا د دې مځکې او اسمانو څه ووځه، دلته حکومت زما دی، بیا د ځان دپاره بل خدای پیدا کړه، د هغې پر فیصلو باندې بیا رضا ښکاره کوه. نو زموږ او ستاسو زندگی دی الله تعالی د مصیبتونو څخه وساتي، الله تعالی دې مې د امتحاناتو څخه وساتي. د الله امتحانات ډېر درانه دي، لیکن که چیرې زموږ په قسمت کې یا ناجوړي راله یا امتحان رالی، پر هغه امتحان دی الله صبر او ثابت قدمي را په نصیب کړي او الله تعالی دې پر هغې باندې استقامت راکړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه مجلس خپل دربار کې قبول و مقبول وګرځوه. یا الله زموږ زندگی ستا پر دین باندې راوله. خدایا که مشکلات دي، که پریشانی، خدایا که راحتي، که خوشحالی، په یو حالت کې مې ستا د دین د مسیره سمه اړوه. چې څومره بیماران دي الله بیمارانو ته شفا ورکه، چې څومره پریشانه دي مشکلات لري خدایا د اسانی زندگی ورکه، چې کم څوک ضرورتونه او حاجتونه لري الله د اسمان او د مځکې سه ورپوره کا، چې کم څوک د قرضونو در بوج لاندې خدای قرضونه ور ادا کا، چې کم څوک غریب دی مسکین دی خدای په رزق کې برکت واچوه، خدای د رزق اسباب ورته ډېره که، خدای په کاروبار او په ژوند کې برکت راوله، خدای د اسمان دروازې خلاص که، خدای رحمتونه راواستوه، خدای د مځکې خزانې د انسانانو د رزقو دپاره راپورته که. د مجاهدینو جهادونه قبول کا، د مبلغینو تبلیغونه قبول کا، د علماو محنتونه قبول کا، د صوفیانو مجاهدی قبول کا، چې څومره مردگان په قبرو کې زموږ مور پلار او قریبان دي خدای قبرونه جنتونه کا، خدای قبرونه د جنت د نعمتو ډک کا، خدای د آخرت ټول منازل ورته اسانه کا، خدای زموږ د مرګ بعد موږ ته ټول منازل اسانه کا. صلی الله تعالی علی خیر خلق.